تازه او نوې زیري روان کال د 2 میلیونه ډالرو په ارزښت د قیمتي ډبرو صادرات شوي دي. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت چارواکو خبر ورکړی چې په تیرو 8 میاشتو کې د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت د قیمتي ډبرو صادرات ترسره شوي دي. د یاد وزارت د چارواکو په خبره دوی هڅه کوي چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د صادراتو په برخه کې لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. د دغه وزارت ویان له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې په تیرو 8 میاشتو کې د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته صادر شوي دي. قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې د افغانستان په یو له مهمو طبیعي زیرمو څخه دي چې اوسمهال بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. په ورته وخت کې د کانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې سرپرست حکومت هڅه کوي چې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې په ځانګړي ډول زمرد په شفاف ډول استخراج کړي.